السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې جوړ روغ او د صحت جامو مو په تن وي. ملګرو په نوي ویډیو تاسو ته راښیم تاسو څنګه کولی سئ اته ترفنده د واتساپ نه چې بالکل نوي دي هغه زده کړئ. نو ملګرو د ویډیو تر پای پورې زما سره اوسئ او که تر اوسه زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ او همدغه رنګه دغه ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره یې شریک کړئ. ملګرو اول ځو واتساپ خلاصو. ملګرو چې واتساپ مو خلاص کړئ راځو دغه ګزینه او دلته سټینګ ویو. پر سټینګ چې مو کله کلیک کړئ اکاونټس ویو بیا راځو په پریواسي باندې کلیک کوو. ملګرو دغه اپشنونه زه تاسو ته تشریح کوم. دغه اپشنونه د څه لپاره دي او تاسو څنګه ګټه ترېنه اخیستلی شئ. ملګرو اول اپشن چې دی لاست سین دی. لاست سین ملګرو هغه شی دی کله چې تاسو خپل واتساپ ته ولاړ سئ او د کوم شخص اکاونټ خلاص کړئ د هغه ته پروفایل لاندې نوشته اوسي چې مثال دغه شخص 24 ساعته مخکې په واتساپ کې او یا 24 ساعته مخکې د واتساپ نه د دیدن کړی دی او یا 2 ورځې مخکې دغه شی. که غواړئ ستاسو هم همدغسې ستاسو اکاونټ دغه وښیي خو ایوری وان وایي او که چیرې غواړئ تا خپل لاستین یعنې وروستي بازدید و هغه څوک ستاسو په ارتباط کې دی هغو ته یې وښیي دغه وایستي او که غواړئ چې وی نه شوی نو بادي وایي. ملګرو دوهم چې د پروفایل فوټو د ستاسو پروفایل تصویر چا لیدلی سي ایوریوان هر شخص لیدلی سي یعنی مای کانټاکټس هغه اشخاص چې ستاسو سره په ارتباط کې د هغوی لیدلی سي او نو باډي هیڅ چا هم نسي لیدلی. دا دوهم ترفندو. دریم ملګرو اباوت خپل په واتساپ په اباوت کې هر شی چې تاسو لیکلی سي نو دلته تعینوئ چې کوم لیدلی سي یعنی هر څوک هغه اباوت لیدلی سي او یا که هغه اشخاص چې ستاسو په ارتباط کې دي او یا هیڅ چا هم نسي لیدلی. دلته ملګرو دغه استیت دی چې استیت وضعیت د واتساپ شی چې تاسو د واتساپ وضعیت چا لیدلی سي. مای کانټاکټس هغه څوک ستاسو په ارتباط کې دي او دلته تاسو تعینوئ دوم ګزینه چې کوم اشخاص ما وضعیت یا زما د واتساپ وضعیت نسي لیدلی. دغه درې اشخاص چې اوس ما تعین کړي دي مثال دغو نسي لیدلی زما د واتساپ وضعیت او دلته بیا کلیک کوم. او ملګرو دریمه ګزینه چې دی دا ده په دې ګزینه کې تاسو تعینوئ چې څوک یې لیدلی سي یعنی که تاسو یو واتساپ په واتساپ کې پرېږدئ او هغه خاص د یو شخص لپاره چې مثال هغه شخص یې وګوري نو دلته هغه شخص به تاسو تعین کړئ چې کوم شخص وي او بیا دلته پر دغه علامت صحیح باندې کلیک کوئ نو هغه بل دی بیا دان وایي. ملګرو بیا راځو دلته و دغه اپشن وینئ چې دغه اپشن چې دلته علامت دغه لري فعال کېدو غیر فعال کېدو لري او یا آن لري. دغه ملګرو هغه شی دی کله چې تاسو یو شخص ته پیام استوئ او یا ټکس استوئ دغه ټکس نو ملګرو هغه مثال که فعال اوسي دلته تاسو ته 2 بلو ټک راوړي چې مثال هغه شخص دغه ولیدی او که غواړئ تاسو مثال دغه غیر فعال کړئ یعنی ستاسو ته کله څوک پیام درکړي او هغه دغه بلو ټک ونه ویني یعنی فکر وکړي چې تاسو غیر فعال یاست نو دغه اپشن تاسو کولی سئ آف یې کړئ. ملګرو بیا راځو ګروپس ته. که کوم اشخاص تاسو ډیر په ګروپونو کې اضافه کوي تاسو کولی سئ دغه بند کړئ یعنی دلته تاسو تعینوئ څوک تاسو کولی سئ په ګروپو کې اډ کړي. ایوریوان یعنی هر چا کولی سئ مای کانټاکټس هغه څوک ستاسو په ارتباط کې دي تاسو تعینوئ چې دلته تاسو په ګروپو کې اډ کړئ. او دریمه ګزینه دغه چې دی ملګرو دغه هغه اشخاص دي چې تاسو په ګروپ کې تاسو تعینوئ چې دغه اشخاص به ما کولی سئ په ګروپ کې اضافه کړي او وروسته به دان وایي. دریم لیو لوکیشن دی ملګرو چې تاسو باید د لوکیشن برنامه یا اپلیکیشن مخکې خپل موبایل کې ډاونلوډ کړی وي نصب وسي او وروسته بیا تاسو کولی سئ دغه اپشن فعال کړئ چې تاسو موقعیت د واتساپ د لارې ښیي. دریم ملګرو دغه د بلاک کیت کانټاکټس دغه یو دی هغه څوک چې تاسو بلاک کړی اوسي دلته تاسو ته ښیي او که غواړئ ان بلاک یې کړئ خالي پر هغه د واتساپ پر دغه باندې کلیک کوئ او دلته ان بلاک نشته د ان بلاک وایي هغه به د ان بلاک څخه ووځي. نو ملګرو دا و د واتساپ خوندور ترفندونه چې تاسو امکان یې درلود تر مخه نه وئ خبر. نو ملګرو که زموږ چینل مو نه سبسکرایب کړی هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ او ویډیو خامخا د نور ملګرو سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.